د کهانې په شروعات موږ د سمندر په غاړه څه خلک ښودل کیږي چې په دې کې دوه ماشومان د سمندر د ښکلا باره کې خبرې کوي. خو په دې کې یو ماشوم دی ته ووایي چې هر چمکېدو لسیز ضروري نه ده چې ښه وي، ځکه چې کله کله په سمندر کې ډېر خطرناک طوفانونه راځي. د دې نه پس کهاني د یو جادویي ښار اګرابا او د الدین باره کې شروع شي. د اګرابا وزیر د یو پراسرار غار مخې ته ولاړ وي چې د هغې نه دا اواز راځي چې صرف یو نیک او خالص انسان دې غار ته داخلېدی شي. دې سره وزیر پوه شي چې دله به اوس یو نیک انسان پکار وي. بل طرف ته الدین یو غریب خو ډېر نیک انسان وي چې د ښار په کوڅو کې ګرځي. دلته د ملاقات یو جینۍ سره وشي او د دې نوم یاسمین وي. دوی دواړه د یو بل مدد وکړي او په یو وړه غوندې غلا کې هم ګیر شي. خو په لاره کې الدین یو څو اوږې ماشومان وویني او دوی خپلې کجورې دې ماشومانو له ورکړي او دا هر څه یاسمین ګوري. نو د دې د وجې د یاسمین په زړه کې د الدین دپاره ډېر عزت پیدا شي. الدین ته چې کله پته ولګي چې یاسمین یو عام جینۍ نه ده بلکې یو شهزادګۍ ده، نو هغه ډېر زیات حیران شي. یاسمین درته ووایي چې زه د محل له پابندیانو نه ډېره زیاته تنګه شوې یم او زه د عام خلکو ژوند کتل غواړم. د دواړو په منځ کې انډرسټینډینګ او مینه پیدا شي. خو چې الدین کله دې د سرو بنګړۍ محل ته یوسي نو د وزیر سپیان دې ګرفتار کړي. وزیر دې یو صحرا ته بوځي او ده ته ووایي چې ستا قسمت بدلېدی شي. وزیر دې یو جادویي غار ته ولېږي د دې دپاره چې دې به د هغه ځای نه یو جادویي چراغ راوړي. خو دې سره سره ده ته دا سختۍ سره ووایي چې سونې او هیرې جواهراتو له به لاس نه وړي، صرف چراغ به راوړي. الدین خپلې مور سره ملو شي او بیا د صحرا طرف ته روان شي. الدین چې کله غار ته دننه شي نو دې ډېره لویه خزانه وویني خو دې صرف همغه چراغ راوالي. خو چې دې څنګه چراغ له لاس یوسي نو ټول غار په خوځېدو شي. دې زر د بهر وتو کوشش کوي خو د غار دروازه بنده شي او وزیر د سره دوکو کې او دې هم دغلته قید کړي. دې سره الدین ډېر زیات مایوسه شي او دغه چراغ صفا کول شروع کړي. خو اچانک د دې نه یو جن راوځي. دا جن درته ووایي چې زه د زرګونو کال نه په دې چراغ کې قید وم او اوس به زه ستا 3 خواهشونه پوره کوم. په لومړي خواهش کې الدین دې جن ته ووایي چې ما دې غار نه وباسه. نو جن دې فوراً بهر راوباسي. دا جن الدین ته خپل خواهش ظاهر کړي چې زه به هم یو ورځ آزاد شم او د انسانانو په شان ژوند به تېروم. نو الدین د سره واده وکړي چې زه به خپل آخري خواهش کې تا آزادوم. نو الدین په خپل دویم خواهش کې دې جن ته ووایي چې زه یو شهزاده جوړېدل غواړم او شهزادګۍ سره واده کول غواړم. جن دې د جادو په ذریعه شهزاده علي جوړ کړي. په محل کې ټول خلک ډېر زیات حیران شي. یاسمین خو دې اول ونه پیژني خو بیا یې په ده شک راشي. خو د الدین د دروغو شان و شوکت دا ډېره زیاته متاثره نه کړي. یوه شپه دا دواړه یو جادویي قالین باندې په اسمان کې سیل کوي. په دغه دوران کې یاسمین ته اندازه وشي چې دا الدین دی. خو الدین د رښتیا حل ویلو نه یریږي او دا دواړه واپس راشي. بل طرف ته وزیر ته د الدین اصل حقیقت معلوم شي او دې الدین گرفتار کړي او د ده نه هغه چراغ واخلي او جن له حکم ورکړي چې الدین په سمندر کې وغورځوه. جن د مجبورۍ نه د وزیر د حکم تعمیل وکړي خو بیا د خپل زړه ووري او الدین بچ کړي. دلته الدین 2 خواهشات پوره شوي وي. وزیر سلطان ته د دروغ ووایي چې الدین مړ شوی دی خو یاسمین ته د حقیقت اندازه ولګي او دا خپل پلار ته رښتیا حل ووایي. وزیر د جن نه دویم خواهش وکړي چې ما د دنیا د ټول نه طاقتور جادوګر جوړ کړه. جن د وزیر خواهش پوره کړي او وزیر اوس د ډېرو خطرناکو طاقتونو مالک جوړ شي. دې سلطان او یاسمین قید کړي او په خپله په ټول سلطنت باندې قبضه وکړي. الدین د خپل جادویي قالین په مدد سره واپس راشي او د وزیر مقابله شروع کړي. دې ډېر په چالاکۍ سره وزیر دوکه کړي او ورته وایي چې ته د جن نه هم زیات طاقتور جوړېدی شي که چېرې ته په خپله جن جوړ شي. وزیر په لالچ کې راشي او جن د خپل دریم خواهش ووایي چې ما د ټول نه طاقتور جن جوړ کړه. جن د ده خواهش پوره کړي خو چې وزیر کله جن جوړ شي نو دی په خپله په دې چراغ کې قید شي او دا جن دا چراغ ډېر لرې په غرونو کې وغورځوي او دې سره په ریاست کې یو ځل بیا امن جوړ شي. اوس دا جن د الدین نه د هغه دریم خواهش تپوس وکړي خو الدین درته ووایي چې زما دریم خواهش دا دی چې ته دې آزاد کړی شي. دې سره جن ډېر جذباتي شي او آزاد شي. دې سره سلطان د الدین د نیکۍ نه ډېر زیات متاثره شي او خپل تخت خپلې لور یاسمین ته حواله کړي. او د کهانۍ په اخره کې موږ ته یو ځل بیا د سمندر غاړه ښودل کېږي چېرته چې یو پلار خپلو بچو ته یو کهاني کوي او دا جن اوس یو عام انسان وي چې خپل خاندان سره یو خوشحاله ژوند تېروي. په اخره کې تاسو ته خواست دی که چېرې تاسو له دې ویډیو مزه درکړې وي نو ضرور یې لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ملاویږو به د یو نوي ویډیو سره. تر هغې پورې د الله په امان.